دا دعا دومره ښکلی عبادت دی، بې انتها ناشنا عبادت. وګورئ دعا په آدابو سره کول غواړي، په صحیح طریقې سره. یو خو زما استاد د دې عوامو عامې دعاګانې دي، بس لاسونه اوچت کړه الله دا راکړه دا راکړه دا راکړه. نه، د دعا خپل آداب دي. صحیح طریقه باندې د الله نه سوال وغواړه، صحیح طریقه باندې دعا وکړه. اول د دعا د الله حمدونه بیان کړه، کوم حمدونه چې تا ته یاد دي. که ډېر څه درته نه یاد د قرآن بعضې آیاتونه چې د الله صفات پکې بیان شي، سورت اخلاص پکې ووایه، سورت فاتحه پکې ووایه، دا یو څو سورتونه دي دا پکې ولوله. د هغې نه پس په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایه، درود ابراهیمي هر چا ته ورځي دا ووایه. د هغې نه پس راولګېږه، د الله ښایسته ښایسته نومونه دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله دپاره ښکلي او ښایسته اسما دي، ښایسته نومونه دي. که تاسو دعاګانې غواړئ، الله وایي د هغه نومونو په وسیله یې د ما نه وغواړئ، د هغه نومونو په ذریعې سره د ما نه دعاګانې وغواړئ. الله ته ښایسته نومونه ذکر کړه. الله ته رحمان ذات دی، ته رحیم ذات دی، الله ته غفور ذات دی. زه ګناهګار یم، زما ګناهونه معاف. ښایسته نومونه دي د الله رب العالمین. دا نومونه الله ته په دعاګانو کې ذکر کړه. دقه شانتې بیا د خپلو ګناهونو اعتراف الله ته په دعا کې ذکر کړه. حدیث کې راځي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ان العبد اذا اعترف ذنبا ثم تاب تاب الله علیه. کله چې بنده په خپله ګناه توبه کې الله ته د خپلو ګناهونو اعتراف وکړي چې الله دا ګناه مې کړې ده، دا ګناه مې کړې ده، دا ګناه مې کړې ده، الله زما ګناهونه تا کتلي دي، ډېر ګناهونه مې کړي دي، د دې ټولو ګناهونو اعتراف وکړي او بیا الله ته وایي اوس یې راته معاف. د الله رسول فرمایي الله داسې توبه قبلوي او دا ګناهونه معاف کوي. په داسې طریقه سوال کول غواړي.